دوستانو د فیلډر ویډیو باره کې ډېر کسان میسجونه کوي چې دغه ویډیو مونږ سره شریکه کړه. نو نن به در سره دغه ویډیو شریکوم چې د فیلډر ویډیو ډېره زیاته وایرل شوې، مشهوره شوې ده. دا کار چې دی دا چا کړی دی او دغه کس آیا رښتیا د افغانستان یو لوړپوړی چارواکی یا امر بالمعروف نهی عن المنکر سره تعلق ساتي او که نه. دا ټول تفصیل به هم وګورئ او تاسو به ویډیو هم وګورئ. نو موږ سره تر اخره پاتې شئ. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په افغانستان کې په هرات ولایت کې دا واقعه مخې ته راغلې ده چې یو سړی دی، یعنې د هغه په مخ باندې ږیره هم ده او ږیره به موږ ځکه نه بدناموو چې دا پیغمبري سنت دی، خو راځو خبرې ته چې دغه بدبخت انسان یو جنۍ سره لګیا دی، غلط او ناروا کار ورسره کوي او په دغه دوران کې بیا یو بل کس چې دی هغه راځي رامنډې وهي او دا نیسي، د ده نه ریکارډینګ هم کوي، دا یې ځای په ځای باندې نیولی دی. دغه جینۍ چې کومه په ویډیو کې ښکاري نو یقینا ډېره زیاته ښکلې جینۍ ده، ډېره زیاته ښایسته جینۍ ده، خو معلومه نه ده چې ده په کومه طریقه باندې دوکه کړې، په کومه طریقه باندې راوستې ده او ورسره یې د ناروا کار کولو کوشش کولو چې داسې ښکاري دوی دواړه په رضا باندې دا کار کوي. په دغه دوران کې د افغانستان کوم حکومت چې دی نن سبا هغوی دغه کسان نیولي دي او اوس مهال په جیل کې دي او د خپله سزا ورکول کېږي. خو قدرمنو په سوشل میډیا باندې ډېرو کسانو دا تور لګولو چې دا د افغانستان کوم وزیر دی او داسې کار یې کړی دی. نو په هغې باره کې همدغه کس چې کوم دی هغه خپله بیان ورکړی دی او په خپل دغه بیان کې ویلي دي چې زه د افغانستان کوم وزارت سره تعلق نه ساتم، بلکې زه یو عام سړی یم، د هرات اوسېدونکی یم او ما دغسې غلط ناروا کار کړی دی او زه دغه هر څه مجرم یم. نو دوستانو دې نه پس بله څه خبره پاتې نه شوله، په دې کې شک نشته دی چې دغه بدبخته انسان دا کار کړی دی. نو چې دا کار کله ده کړی نو هېڅکله هم نه دي کول پکار چې د افغانستان کوم چارواکي دي په هغوی باندې دا الزام ولګول شي، ځکه چې هغوی دا نیولی دی او سزا ورته هم ورکول کېږي. به هر حال په سوشل میډیا باندې دغه ویډیو ډېره زیاته وایرل ده. موږ غوښتل چې تاسو سره د هغې مکمل حقیقت شریک کړو. ډېره مننه.